السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن به منګه د قرآن کریم د یو آیات متعلق خبرو کو. الله تبارک و تعالی په قرآن کریم کې خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته خاص خطاب ورکړی دی: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. خپل کورنۍ ته د مانځه حکم وکړه او په خپل په هم استقامت او صبر وکړه. موږ د تا نه رزق نه غواړو، بلکې موږ تا ته رزق درکو، او نیک انجام یوازې د تقوا لرونکو دپاره دی. نن به موږ د دې آیات درې هغه برخې زده کړو چې زموږ دنیا او آخرت نقش بدلولی شي او تقدیر بدلولی شي. خو سوال دا دی چې الله تعالی ولی مونځ او رزق یو آیات کې یو ځای ذکر کړل؟ آیا رښتیا مونځ کول رزق زیاتوي او که دا یوازې یو روحاني تړاو دی؟ د دې آیات شان نزول ډیر مهم دی. دا آیات د مکې مکرمې زمانه کې نازل شوی و. د مکې مشرکان د مال او د ځوان د اړخه د مسلمانانو نه ډیر مخکې وو. د قریشو کافرانو سره سره زر، سپین زر غلامان او باغونه موجودو. مهاجر صحابه خپل هر څه پرېښودي او مدینې ته تلي. او دویم الله جل جلاله پکې فرمایي چې تاسو هیڅکله خپل سترګې هغې دنیا طرف ته مه اړوئ. موږ چې کوم څیزونه دیوله ورکړي دي دا د ازمایش دپاره دي. او الله جل جلاله خپل پیغمبر ته پکې تسلي ورکړې ده چې کافرانو دولت، سونا او چاندی دې ته د مسلمانان پسخیږي نه. په روایاتو کې راځي کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه صلات وسلام کور ته داخل شو، نو ویلی دل چې پیغمبر علیه صلات وسلام په یو ساده چیټای باندې ناستو او د هغې نښې د پیغمبر علیه صلات وسلام په جسم مبارک باندې راغلی وي. په کور کې نور څه نه و، د کجورو د پاڼو نه چې دی هغه تکیهګانې ډکې شوې وي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وجړل. پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمایل ولې جاړې؟ عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې د قیصرا او د قیصر د هغوی په خوشحالولو کې الله جل جلاله ډیر مالونه ورکړي دي. تاسو د الله پیغمبر یې او دا حالات دی. پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمایل چې آیا ته په دې کې شک کوي؟ هغوی خو هغه خلق دي چې د هغوی نیکي الله په دنیا کې ورکړی شوې ده. د دې آیات اول ټکی هغه دا دی: وأمر اهلک بالصلاة. اهل یوازې ښځه او اولاد نه دي، بلکې خپلوان، ملګري، نوکران او ټول هغه کسان چې کوم د دغه انسان لاندې وي. امر کوونکي باید په خپله پیم عمل وکړي. الله تعالی یوازې دا نه دی ویلي چې کورنۍ خلکو ته د مانځه حکم کوئ، بلکې ورسره فرمایلی دي په خپله پې هم صبر وکړئ او استقامت اختیار کړئ. یعنې اول په خپله مونځ پابند کړئ او بیا کورنۍ ته ووایئ. کله چې دا آیات نازل شو، پیغمبر علیه صلات وسلام به سهار حضرت علی رضی الله تعالی عنه کور ته تلل او فرمایل به الصلاة الصلاة، مونځ مونځ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به د شپې راپاڅېدو او راویښ په شو، نو ټول کور خلک پې د مانځه دپاره ویښول او دا آیات پې تلاوت کو. مونځ یوازې شخصي عبادت نه دی، بلکې د ټولې کور ټولنې ذمهواري ده. الله فرمایي لا نسألک رزقا، موږ د تا نه رزق نه غواړو. یعنې انسان چې عبادت کوي دی به د خپل ځان د ګټې دپاره کوي. الله تعالی د هر څه نه بېنیازه دی. الله فرمایي نحن نرزقو، موږ تا ته رزق درکو. آیا دا معنی لري چې انسان کار پرېږدي؟ هیڅ کله نه. مفسرین وایي کله انسان مونځ قایم کړي، الله ورته داسې ځای نه رزق ورکوي چې ګمان کې وی هم نه وي. حدیث قدسی کې راغلی دی: ای د آدم زویه، زما عبادت ته ځان فارغه کړه، زه به ستا زړه بېنیازه کړم او ستا اړتیاګانې به پوره کړم. رزق دوه ډوله لري: مادي رزق، خوراک، مال، اولاد، دا ټول ته رزق ویلی کېږي. دویم روحاني رزق، دا حقیقي رزق دی، یوازې متقیانو ته ورکولی کېږي. مثلا فرعون ډیر مال او سلطنت درلودو، حضرت موسی علیه السلام یوازې عنصا درلوده.
خو حقیقي رزق موسی علیه السلام ته ورکړی شوی والعاقبة للتقوی او ښه انجام یوازې د تقوادارو دپاره دی. اوس برکت په کوم ټیم کې دی؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د امت برکت د سحر په وخت کې دی. د سحر مونځ انسان برکتناک وخت ته رسوي. 5 وخته مونځ انسان منظم کوي او منظم خلق عموما په ژوند کې بریالي وي. باید د الله سره زړونه وتړئ. مونځ ذهني دباو کمولو سبب ګرځي. مونځ انسان له حرامو ځایونو نه سړی ساتي. مونځ انسان د خرابو عادتونو نه ساتي او حلال رزق کې برکت وي. خپل کور د عبادت ځای جوړ کړئ او په کور کې چې مونځ کیږي هلته سکون او برکت وي. رزق د پاره مونځ مه پرېږدئ، دا د شیطان وسوسه ده. دعا او توکل دواړه مهم دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي اوخ وتړه او بیا توکل وکړه او د سحر د مونځ نه وروسته مه وده کیږئ. دا د رزق د تقسیمولو وخت دی. دا آیات موږ ته 3 اصول راښیي. اول مونځ د کورنۍ ذمہداري ده. دویم رزق یوازې د الله په لاس کې دی. دریم کامیابی په تقوا کې ده نه په مال کې. پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې د آخرت فکر کوي الله د هغه زړه بېنیازه کوي او دنیا ورته تابع کوي. نن خپل ژوند بدل کړو، کور خلکو ته د مانځه دعوت ورکړو، په خپله د مونځ پابند شو او رزق د الله په لاس کې پرېږدو. ای الله موږ د مانځه پابند بندگان کړه، زموږ کورونه د عبادت کورونه وکړه او موږ ته حلال رزق راکړه. زموږ زړونه د دنیا د یرې نه پاک کړه او موږ ته کامل یقین راکړه او خپله یره زموږ په زړونو کې واچوه. آمین یا رب العالمین.